دا یو ورور سوال کړی دی یو کس دی په هغه باندې قرضې ډېرې زیاتې دي قرضې پې ډېرې زیاتې دي او د هغه خاندان هم دی په هغوی باندې خرچه هم کوي او که چېرته دی دغه پیسو نه د تنخوا نه لګوي نو د قرضونو باندې به کلونه تېر شي او هلته د بچو خرچه به کمه شي مشکل هغه ته د کور هم دی او کور وړوکی هم ته کې کور یې تیار کړی دی خو هغې کې دننه کارونه ټول پاتې دي یعنې پلستر یو شی بل شي اوس که موږ د زکات په پیسو د ده د کور د پلستر یې کوو چې دی پکې اوسېږي نو دا به جایز وي او که نه الجواب اول دا مسله ده کې دې رور په مسله کې دوه خبرې دي یو دی وایي چې په هغه باندې قرضي دي او دویم غریب دی دې دواړو کې فرق دی کله یو سړی مالی حالات یې دومره برابري چې د کور خرچې روانې خو قرضې پې دومره ډېرې دي چې په دغه خرچو کې دی دا قرضې نشي ورکولی یا جدا صورت دی او کله یو سړی داسي چې د هغه سره د خپل د دې کور خرچه هم نشتي او قرضې هم نشي ورکولی دی جدا دی او هغه اولنی هغه جدا دی هغه اولنی جدا په دې دی چې هغه صرف په قرضو کې ګیر دی نور د کور خرچه هغه پیدا کولی هم شي او برابره ده ورسره نو داسې کس له زکات ورکولی شي دا اولنی قسم چې دی د له زکات مونږ ورکولی شو ولې چې دی پې دا قرضې ختمې کړي او الله رب العزت سورة التوبه کې چې کم کسان ذکر کړي دي چې هغوی له زکات ورکولی شي نو یو پکې ذکر کړي والغارمین او غارم هغه چاته ویل کېږي چې په هغه باندې قرضي اوس که دا قرضه د خپل ځان دپاره راغستي که د بل چا دپاره راغستي یا د دوو کسانو په منځ کې صلح جوړ جاړی کو په هغې کې تاواني شي نو دله زکات ورکولی شي ها خلاصه دا شو د اولني صورت یو سړی دی په هغه باندې قرضه ده او ده سره دومره پیسې نشتي چې دی قرضه ورکړي کمې پیسې چې ده سره دي په هغې باندې ایله د ده ګزاره او د ده د بچو ګزاره کېږي نو دله موږ زکات ورکولی شو خو دا زکات به د څه دپاره ورکوو د قرضو دپاره ها بیا راشه د کور مسلې ده کور د انسان په هغه حوایجو کې دی او په هغه ضروریاتو کې دی چې دا بنیادي دي اساسي مسله ده اوس یو سړی دی کور یې نشتي کور یې بلکل نشتي یا کور شتي په کرایي پکې اوسېږي یو کور کې په کرایي اوسېږي خو کرایي نشي ورکولی خیال هم دی که نه کرایي نشي ورکولی دې کس له موږ کرایي ورکولی شو او کور شتي خو هغه کور د اوسېدو لایق نه دی نو دله موږ دومره څه ورکولی شو چې د ده دا کور د اوسېدو لایق شي پکې پلسترې کول دي دیوال نیم پکې پاتې دی چت پې نشتي دا به له موږ ورکولی شو چې د ده هم دومره چې صرف یې د دا کار وشي بس د نورو غریبانانو د نورو خلکو حق هغه په دې ځای کې نشي ختمولی او دا غوره ده لکه اوس که موږ داسې ووایو که نه که څوک داسې فتوا ورکړي چې نه ته دله زکات نشي ورکولی دې دپاره چې دی د کور پلستري وکړي او د اوسېدو لایق شي نو څه وکړم دله هره میاشت پیسې ورکوه هره میاشت دله پیسې ورکوه دی به په کرایي کې ورکوي اوس دې ځای کې ګوره هره میاشت چې زه دله زکات ورکوم او دی په کرایي کې ورکوي ته د حساب کړه د دې نه څومره پیسې جوړې شي د هغې نه ډېرې لږې د ده په دې کور راتلې داسې ده که نه ده د هغې نه لږې د ده په دې کور راتلې نو که چېرته یو انسان داسې غریب وي چې د هغه د اوسېدو ځای نه وي او یو ځای وي خو هغه د اوسېدو لایق نه وي او دا یقیني داسې دا هر څه معلومې او یقیني دی داسې یو غریب یو ده سره څه نه نو موږ دومره پیسې په زکات کې دله ورکولی شو چې د ده دا کور پې د اوسېدو لایق شي دومره پیسې نه چې د ده په کور کې پکې روخام لګي او ډیزاینونه کېږي او هغه نه دومره به ورله ورکړو چې د ده دا کور د اوسېدو لایق شي
دا روا دي ان شاء الله والله اعلم.